سلامونه، وخت مو په خیر. د هرات خواف اورګاډي پټلۍ له لارې لومړنۍ وارداتي جوپه هرات ته راورسېده. ځایي چارواکي وایي په دغه لومړنۍ وارداتي جوپه کې 1500 ټنه سمنټ شامل دي. نړیوال بانک افغانستان ته د 200 میلیونو ډالرو د ورکړې بهیر درولای. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس ولسمشر غني ته په لیږلي لیک کې ویلي افغانستان بانک ورته د پیسو د مصرفولو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د ISI پخوانی مشر وایي د پاکستان پوځ د پخوانیو مجاهدینو په څیر د طالبانو ملاتړ هم کړی. اسد دراني ویلي د پاکستان سیاسي حالات هم د پوځ تر کنټرول لاندې مخ ته ځي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون د پاکستان په ګټه نه دی. ناټو وایي له افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي. د ناټو سرمنشي ویلي د امریکایي ځواکونو له کمیدو سره جوخت به په افغانستان کې د ناټو روزنیز ماموریت دوام وکړي. او په تیر 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وایروس 263 تازه مثبتې پیښې ثبت او 22 تنه په دغه ویروس اخته کسان مړه شوي دي.